تازه وینا. ولې د اسلامي امارت مشر ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت هر حکم باید په افغانستان کې په بېرحمۍ سره پلی شي. د نړۍ فشارونه او د بشري حقونو ټولنې کولی شي چې ملا هیبت الله اخوندزاده له خپلو سختدریځو پریکړو څخه راوګرځوي. ښاغلی اخوندزاده رښتیا هم پر دې باور دی چې د شریعت د پلي کولو لپاره باید ټولې نړۍ ته لاس ور نه کړل شي. د دې لپاره چې پوه شو نوموړي تازه په دې اړه څه ویلي پاتې شئ او د هغه وینا وڅارئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت مشر په فراه، نیمروز او بادغیس کې د بشري حقونو او نړیوالو ټولنو هغه څرګندونې غندلې او ویلي دي که سر یې هم ځي د خدای د حکمونو له پلي کېدو نه تیریږي. ملا هیبت الله اخوندزاده په ټینګار سره یادونه کړې چې د شرعي حکمونو پلي کېدو پر سر هیڅ ډول جوړجاړي ته چمتو نه دی او د قصاص په ګډون به ځینې نور اسلامي حکمونه په ښه شان سره پلي کړي. ښاغلي اخوندزاده ویلي پرون قصاص وشو. تاسو ولیدل چې نړۍ څومره اعتراضونه پرې وکړل. ویل یې وګړي وژل ظالمانه دی، په وګړو کې ویر خپروي. د دوی د اسلامي شریعت د پریکړو پلي کېدل اوس ویره او د بشري حقونو خلاف چاره بلل کیږي. خو دوی به بیا هم د دغو سزاو په پلي کېدو کې د چا پروا ونه کړي. هغه ډیره کړي د شریعت حکم دا دی چې د خدای حدود جاری کړئ، حج به کوو، لمونځ به کوو او الله پاک د قصاص حکم کړی او پرې عمل کوو. د اسلامي امارت مشر نړیوالو ته په اشارې سره ویلي کافران نه غواړي چې د الله تعالی حکم پر ځمکه پلی شي. په هر وخت کې فرعونیان شته دي. په نن وخت کې هم فرعونیان غواړي چې پر بندگانو د دوی حکمونه پلي شي. د ملا هیبت الله اخوندزاده په وینا موږ د پیسو په بدل کې پر نړیوالو خپله عقیده نه خرڅوو. موږ پر دې خوښ یو چې سرونه مو پرې شي، خو پر دې نه یو خوښ چې د خدای حکم راڅخه پاتې شي. ښاغلي اخوندزاده ډیره کړې چې پخوا ملایانو یوازې د فتوا ورکولو دنده لرله، خو اوس د دوی د واکمنۍ په ټینګښت سره یې مسؤلیتونه لا ډیر شوي دي. نوموړي ویلي اوس د ملایانو خبرې فتواوې نه بلکې حکمونه دي او باید خپل حکمونه پر وګړو په زوره پلي کړي. هغه ډیره کړې پخوا ملایانو فتوا ورکوله، اوس یې خبرې حکم دی. که څوک یې نه مني په زور او جبر به پرې خپل حکمونه منو. که مو پرې ونه منل غاړه به مو بنده شي. پخوا مفتیان وی، اوس قاضیان او امیران یې. د اسلامي امارت د مشر د وینا په ترڅ کې د ژړاګانو او د تکبیر غږونه هم اوریدل کېدل. د ناستې له منځه یو کس غږ کړ چې آن ملایان اوس هم چمتو دي تر څو د ده په امر ځانمرګي بریدونه وکړي. د دغه ناپېژانده غږ لرونکي کس ملا هیبت الله اخوندزاده ته ډیره کړې چې د نړۍ هیڅ ډول فشار ته باید غاړه کېنږدو. ښاغلي اخوندزاده له ښوونکو څخه وغوښتل چې د حج د مراسمو پر مهال باید افغانان د خپل مذهب پاللو ته متوجه کړي او پرې نږدي چې د نورو مذهبونو تر سوري یا اغیزو لاندې راشي. نوموړي سپارښتنه کړې چې باید د حج له مراسمو څخه بهر هم وګړي د اسلامي امارت ملاتړ ته وهڅوي. هغه دغو ښوونکو ته ډاډ ورکړ چې له حج څخه د بیرته راستنېدو پر مهال به یې د اسلامي واکمنۍ د لا ټینګښت لپاره پر نورو دندو هم وګماري. د اسلامي امارت مشر د خپلو خبرو په پای کې ټینګار وکړ. د اسلامي امارت مشر د خپلو خبرو په پای کې ټینګار کړی چې د ده ملاتړ له اسلامي شریعت څخه ملاتړ دی. ملا هیبت الله اخوندزاده دا هم ویلي چې کندهار ته له ده سره د لیدو په نیت راتلونکي وګړي پیاوړې روحیه ترلاسوي او دی چې یې وګوري روحیه یې لا پیاوړې کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.